به درته دومره د پخوانی عسکر یم، نیم 12 کاله مې عسکري کړی دی او هغه به درته دماغ یې وکړم چې हमारा नाम जो है ना ज़रीफ है, हम कुनाल का रहने वाले हैं. د کونړ پورو راکړه 500 پورو راکړه د غوړۍ بوشتي اندازې قیمت د عوام وس نه رسېږي عوام غریب دا باید د ما د حکومت نه خواهش دی چې دوی ته روزګار کار السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم ټول ورته روغ او جوړ وي، د صحت او عافیت جامه او فغان ولرئ. قدرمنو دوستانو، نن هم د ګلونو هار ننګرهار ولایت ته راغلی یم او فلحال د کامې ولسوالۍ بازار کې ولاړ یم. کامه ولسوالۍ خو طبعا تاسې بیا ډېر نوم اورېدلی وي، د ښکلا په هکله خو بیا زه هېڅ نه وایم ځکه چې د هر چاته معلومه ده چې کامه ولسوالۍ څومره ښکلا لري. نن هم د کامې ولسوالۍ په بازار کې ولاړ یم او په دغه بازار کې به د اټیوالو سپلورونکو سره او د کامې د عامو وګړو سره هم خبرې اترې لرم. هیله ده تر پایه ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو، دلته یو قاري صاحب محترم ولاړ دی چې شربت خرڅوي په ریړه باندې. ډېری ماشومان د مکتب او د ښوونځي نه راغلي دي، د قاري صاحب نه شربت اخلي. موږ هم خواته ورځو، د قاري صاحب سره خبرې کوو. السلام علیکم. قاري صاحب محترم اجازه ده؟ خیر دی، خیر ده، خیر. نوم محترم دی راته ووایه. پرویز. پرویز خانه، کارونه څنګه روان دي؟ بس الحمدلله گزاره کوي نو. ښه. او څه شربت د څه شي در سره؟ د ګوړې شربت دی، پورې دی، منچا ده، شوده دي. ډېر ښه، ډېر ښه. پرویز خانه، دا راته ووایه چې شربتونه اوس د ښوونځي خو شروع شو که نه؟ ماشومان ډېر راځي که نه؟ بس هغه مخکینی حالات نښه ډېر راتاو دي. اوس خو ډېر دي، خو هغه مخکینی حالات نه اوس لږ کم دي. او اصلي د کوم ځای اوسېدونکی؟ د کونړ. د کونړ کې د کوم ځای؟ کونړ کې د مرکز یم، دم کلي. مرکز دم کلي. ډېر ښه، ډېر ښه. او نو اوس کور دې دلته دی که کونړ کې دی؟ نه، کور هم دلته په کرا اوسېږو. کونړ کې کور نشته. نو کاروبار دلته همدا دی؟ همدا کاروبار دی، بس همدغه کور ګزاره پرې کوو. څو وروڼې وئ؟ 2. او هغه بل ورور هم څه کار کوي؟ هغه هم جاله خرڅوي، هغه هلته ولاړ دی. هغه هم دلته دی؟ نور دی خو هغه بیل دی، موږ نه 2 دانې هغه بیل دی، هغه اوس تنګي کېږي. ښه ښه ښه. یعنې کونړ هم پرېښی دی، ټول راوتي ننګرهار ته؟ ننګرهار ته راوتي، کونړ هم پرېښی. ډېر ښه. قاري صاحب محترم، دا راته ووایه ستا خواته خو ډېر زیات ماشومان هم راځي که نه؟ زموږ ډېره تفریح خپرونه ده که نه؟ او جاله هم خرڅوي، د ګوړې شربت او داسې نور شربتونه هم خرڅوي. جالبه خاطرې خو ورسره ډېرې پاتې شوي وه، جالبه خاطره راسه شریکه کړه. یاره څه ورکوه، زه ورکوه جالبه خاطره. یو ټوکه راسه شریکه کوې. ټوکه مړه هېڅ شی نه راځي. نه راځي؟ نه مړه. قاري صاحب ډېره مننه، سلامت اوسې، سلامت اوسې. ته ستړی مه شې وراره؟ خیر اوسې. څنګه یې؟ ښه. مقصد راغستې د ښوونځي نه راووتې؟ نه، اوس نه نوځو د خیر. بس د وخت دی؟ څو بجې ورځې ښوونځي ته؟ 11 بجې. 11 بجې. څوم سیم کې؟ 2. او دلته په کوم ښوونځي کې؟ دلته شهید جان. کوم یو کې؟ شهید جان. شهید جان. ښه ښه. څوم 2م سیم کې؟ څنګه دي درسونه هم څنګه روان دي؟ ښه دي. ښه دي؟ استادان مو درسونه درکوي؟ ډېره ښه، ډېره ښه، ډېره مننه. قدرمنو دوستانو، دا دوستانو خبرې تاسې واورېدې چې یو ماشوم ښوونځي ته روان دی. فلحال کتابونه ورسره دي او برکت کې دی چې ښوونځي ته لاړ شي. او همدارنګه د قاري صاحب پرویز خبرې مې واورېدې چې د کونړ نه راغلی وایي چې دلته شربت خرڅوم او جاله خرڅوم او کاروبار مې ښه دی، تر دې دمه ښه روان دی. کامه ولسوالۍ ډېر یو ښکلې په زړه پورې سیمه ده. دلته یو کاکا جان ناست دی، دغه کاکا جان سره به خبرې وکړو. کاکا جان اجازه شته دی؟ قربان. السلام علیکم. ستړی مه شي. سال نه خیرت دی. کاکا جان نوم محترم دی راته ووایه. نوم محترم مې ثابت دغه چاړې خرڅوو. ښه ښه. نو هملته به ورشو، هلته به خبرې وکړو. صحیح ده؟
قدرمنو دوستانو د کاکا په دغه لاسګاړۍ باندې یو څه شی لګولی دی، اوس په پوښتنه ترې وکړو. ښه کاکا جانه دا څه شی خرڅوي؟ دا لوګان او چولې خرڅوو، بیګا دپاره یو مړی رزق پیدا کوو. کاروبار هم څنګه دی؟ کاروبار هم ښه دی، گزاره کوي. او اصلي د کوم ځای اوسېدونکی؟ اوسېدونکی دی د بانډې یم. د کومې بانډې؟ دا بانډه را وړاندې نه د دغه جم سره بانډه نه ده، د بینیګانه ورپره. ښه ښه. ګاډی اړوئ. نو دا کتلی شو؟ دا کتلی سي چې دا وګوره، دا چولې دي؟ دا چولې دي، دا لوګان دي، داسې کوو خرڅوو. دا لوګان دي؟ دا لوګان دي. لوګان دي. ښه ښه ښه. نو لوګان او چولې خوندورې دي یا نه؟ هو خوندورې دي، سرکې والا دي. ماشومان راځي اوس دلته؟ ماشومان راځي، دا 5 روپۍ ورته اچوو، دا ورکوو ورته. پلیټ په څو ورکوې روغ پلیټ؟ روټ پلیټ 10 هم ورکوو، 20 هم ورکوو، چې څوک خوند ورکړي. ما ته یو پلیټ په څو راکې؟ ستا به درکړم 10 روپۍ پلیټ. نو که خوند دې وکړو بیا نه هغه 20 والا هم په 10 خورم که نه کنه چې هغه دې وخوړ بیا به موږ ته تاوان نه رسېږي که نه. یو مړی رزق به ګټو، هغه به ته ویسې. نو کاکا جان الله دې په کاروبار کې برکت واچوه او کاروبار دې ښه کړي ستا خدای. راځو یو جالبه خاطره راته شریکه که صحیح ده؟ یو ټوکه، یو جالبه خاطره راځي. څه وایي چې زه یار څه وکړو؟ ستا خو هله خو ډېر ماشومان راځي، غټان هم راځي، خلک درنه الوګان خوري، چولې خوري. حتما داسې یو جالبه خاطره، یو ټوکه به د ځان سره ولري چې تا ته د خپل کاروبار د وخت پاتې. کاروبار دغه ټوکه ده، نو دغسې سره څوک ګپ ولي، څوک را باندې موټر را کټوي، څوک را باندې یو څه کوي، څوک بل څه کوي، خپل ګپ برابروي. ته ورسره ګپ لګې کو غوسه کېږي؟ نه زه ورسره ګپ لګوم، ولې غوسه شم؟ کاکا جانه ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې، ډېره مننه. دوستانو دغه کاکا جانه لوګان او چولې خرڅوي، وایي چې کاروبار ښه دی او ډېر ښه دی، تر دې دمه ښه روان دی. ډېری د ښوونځي ماشومان اوس فلحال ښوونځي ته روان دي او ډېر په جوش کې روان دي. تاسې ګورئ دوستانو، همداسې نور هم د کامې بازار کې ګرځو، د خلکو سره خبرې اترې کوو. له تاسو هیله لرم تر پایه ملتیا وکړئ. د کامې ډېر خوندور بازار دی، ډېر ښه او ښایسته او ښکلي خلک یې دی، نو میلمه دوسته خلک یې دی. موږ د هغوی سره خبرې کوو د نږدې نه. تاسې را سره تر پایه ملتیا وکړئ. قدرمنو دوستانو، دلته یو مشر ولاړ دی، دې سره به خبرې وکړو. السلام علیکم مشر، اجازه شته؟ سلام علیکم. قراري ده، خیرات ده، خیر ده، په خیر راغلی. محترم دې راته وي. بلال امان د بیسودو ولسوالۍ اوسېدونکی. بلال امان د بیسودو اوسېدونکی. دلته کاروبار دې څه شی دی؟ ولا زه خو هغه بنغرو بازار نه راځم، دغه شګې پوستې سره کار کوم. د یو مؤسسه ده د WHO په نوم یو مؤسسه ده، هغه کې بیرې کرل کېږي غونډې باندې، هغلته زه کار کوم. اوس دلته څنګه راغلی؟ دغه سایکل مې لږ پټ و، دغه سایکل جوړول ته راغلم. سایکل ګرځي؟ بنغرو نه د خیوې شګې پورې په سایکل ځم. نو کارونه ښه روان دي؟ ښه ده، شکر ده، فضل د خدای. نیالګي نالوئ اوس؟ هو نیالګي نالوم. پسرلی دی، نیالګي ډېر نال کړی یا لږ؟ نه ډېر نیال کړي دي، تقریبا 400 کسان کار کوو او همداسې ډېر زیات نیالګي هم کرلي دي او نور هم روان دي کروي. او اصلي د کوم ځای بیسودو؟ بیسودو بنغرو. زمونږ تفریح خپرونه ده، راځه له تا نه به یو ټوکه یا جالبه خاطره واورو. جالبه خاطره زه به درته دومره د پخوانی عسکر یم، 12 کاله مې عسکري کړی دی او هغه به درته دماغ وکړم چې ګوردیش د نورستان ګوردیش ولسوالۍ ته تللي وو، ډېر زیات پیاده مزل مو وکړو. د هغه ښه ډوډۍ مې راکړو، راته هر څه شی راکړو، راته پوه شو، خو ډېر پیاده مزل هم کړی، ډېر ستړی و. د ډوډۍ چې راوړه ډېر د غوسې نه مې داسې خطا کړو، سیند غاړه کې یو بوټی و، دې کې ونښتم. یو نیم ساعت بعد وږی وم، ډېر زیات وږی شوم، بېرته لاړم ونې ته وختم او هماغه مې واخیستله، هماغه مې بېرته مې وخوړله. همدغه خوږه خاطره. ډېره مننه. دغه ورور سره به وغږېږو. ته راشه که نه وروره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی وروره. نوم محترم دې راته وي؟ نوم مې احمد شاه د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی. ته هم د کونړ اوسېدونکی؟ فکر کوم دلته ډېر خلک د کونړ اوسېدونکي دي. هو دلته اکثریت د کونړ ډېر دی. کونړ کې د ناړۍ یم. ډېر ښه. او دلته کاروبار څه کوي؟ دلته مې دغه دوکان دی، دا بوتل یو ده، خوراک فروشي ده. دا خوراکي توکو پلورنځی. نو راځه ستا دوکان ته به نږدې نه ورشو. راځه، مهرباني.
قدرمنو دوستانو دغه ورور دی چې د کونړ راغلی دلته د خوراکي توکو یو پلورنځی لري نږدې نه تاسو ته ښیو ښه وروره نو دا ستا پلورنځی دی که نه او دا زما پلورنځی دی نو څه شی دې لګولي ډېر شیان دې لګولي بس هر شی یم لګولی خو چې خرڅ شي کاروبار څنګه دی خرڅېږي ښه دی ګزاره کوي شکر ده او کور دې کوم ځای کې دی کور مې دی خو پوستې څه دی ښه کډن راغلی دلته کاډان و 2012 کې راغلي و همدلته اوس همدلته اوسې کونړ ته بیرته تللی یو 2-3 دقیقې تللی 2-3 دقیقې ډېر نه یم هغه هم تذکیره پسې یا ځینې کارونه تذکیره وي یا بس داسې یو داسې کار چې بیا زموږ نه نه کېږي چې نور داسې تګ راتګ نه چکري تللی کله چکري مې یو کرت تللی کونړ څنګه ځای دی کونړ خو ښایسته دی زبردست ډېر ښه نو کاروبار خو ښه روان دی که نه ښه دی الحمدلله ګزاره کوي خو مخکینې غونته نه دی مخکینی نه مخکینې غونته نه دی نو راځه زمونږ هم تفریح خپرونه ده له تا نه به م یو څه واورو صحیح ده یو ټوکه جالبه خاطره ټوکه یاره جالبې خاطرې خو زموږ دا ژوند ټول خاطره ده وایې اورېده بس یوې له موږ سره شریکه کا چې کومه تا ته ډېره جالبه وي یا ټوکه یوه ټوکه مې د ذهن له راشي ټوکې راته ډېرې زیاتې یادې دي خو لږې داسې د دغه نه بهر هم دي اوس ذهن نه ووتې اوس ذهن نه ووتې بس یوه دانه دې را په یاد که موږ سره به یوه دانه ټوکه حتما شریکې به به ستا خوانه شي صحیح ده لکه داسې بې ادبه خو راته ډېرې خو ادبناکې راته نه، نه، ذهن نه ادبي. ووتې د ورځې کې به لږ سوچ وکړو تاسې لکه ځئ سته و ماشومانو تاسې لاړ شئ ښوونځي ته چې د ښوونځي باندې ناوخته دی انور لانه دی راچوټی ښه نور چې را رخصت شي بیا ځي تاسې ته کومه ټوکه همدا یاده ورته ویې کوې دلته بیرش کوم جالی والا وي وراره جالی والا کوم ځای کې دی هغه غلطه چې لا جالا چې خاصه دی لکه چلو انا لا اخوا چې دی ښه او ستا نوم څه شی دی زبی الله څه شی زبی الله ذبیح الله د کوم ځای رابان ښوونځي ته ځي څوم سیم کې دویم سیم کې ښه ډېر ښه اوس ولې نه یې تللی ښوونځي ته زو ځي څه وخت ځي جی پورا شي زو څه شی پوره شي باجی پورا شي به زو بیا ځي اوس نه دی پوره نه څه وخت پوره کېږي زما لکه به پورا شي به زو ښه نو دا نور ماشومان خو روان دي ښوونځي ته ته ولې نه ځې زمان دی بکسې ورکړي دي موږ ته راکړی تا ته بکسې نه دي درکړي نه څه وخت بکسې درکوي اوس یې راکړی کوم ښوونځي کې کوم ښوونځي کې دغه ځای کې ښه ډېره مننه لوی سړی شي ښه قدرمنو دوستانو دغه ذبیح الله ماشوم خبرې هم تاسې واورېدې نور هم مخکې ځو نورو خلکو سره هم خبرې اترې کوو دغلته یو بل ورور دی د هغې خوا ته به ورشو دې سره به خبرې وکړو سلام علیکم ورور اجازه شته مصروفه یې کو دې ځای ته به لږ راښکته شي السلام علیکم وعلیکم ستړی مه شي خیر دی څه حال دې؟ خیر دی الله رحم نوم محترم دې راته ووایې مشره نوم مې نوررحمان نوررحمن د کوم ځای د کونړ ولسوالۍ ته هم د کونړ او د کونړ د کونړ ولایت ګورې ولسوالۍ ټول ولایت کونړ کې د کومې ولسوالۍ شیګل ولسوالۍ شیګل او شیګل کې د کوم ځای امانکوټ کلی امانکوټ کلي دلته څنګه راغلی ولا لګي نو ټکا پکا کارونه لري کوي نو سو نو دلته خو چې زه راغلی یم دا دریم څلورم نفر شو خبرې ورسره کوم او ټول کونړي دي نو نشته هلته چې وکړو اوس بله لار نشته دلته راځو به مزدوري خپله کوو پلورنځی خپل دی او به ټکه پکه کار دی څه شی دې لګولي دي کباړ بس اخلو یو شی بل شی الو بس ټیم دی پاس کوي نو ټیم پاس کېږي ټیم پاس کوو نو سو نو ټول فامیل دلته راغلي یو که یوازې د مسافرۍ نه راغلي ټول دلته او کامې ولسوالۍ ته راغلي ښه ډېر نو راځو زموږ خپرونه خو تفریحي ده له تا نه به یو جالبه خاطره یا یو ټوکه وه جالبه مه کوه ټوکه به راته وي وایه ټوکه راته وکړه ټوکه به څه ټوکې وکړو د افغانستان کې ټوکې شته دی نو کومه وي نو ولې ټولې ټوکې ټولې مړه بس خفګان ځای دی ورکې حالات ګډ وډ دي چې اوس خفه یې خفګان دی نو حالات کاروبار ښه نه دی ولې کاروبارونه خو په ټاپو ناستي نو چې وکړو بس او دا کریان یې ورکه وروره کرا دې څو ده کریان دا د 1500 روپۍ د دوکان علي چې 1500 او
1500 پوره کوي درته نو چې نه پوره کوي پکې زه اوس شی وکړو په بله غاړه تښتېدی نه شو او پاکستان لارې بندې ایران ته نه پرېږدي بل خوا نه چې شی وکړو زه خدای دې وکړي چې کاروبارونه ښه شي الله دې رحم وکړي ډېره الله دې مننه سلامت مخې ته ډېره مننه ته کوم څه ویل غواړې ورونه څه ویل نه ها دوستانو دغه ورور لږ څه ګیلمن دی دا د کونړ دی دلته ډېر شمېر خلک د کونړ دی ته ستړی مه شې ورور راشه مهرباني څه حال دی ښه صحت دې ښه دی نوم محترم دی راته خوبیب څه خوبیب د کوم ځای اوسېدونکی کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ تم کونړی ښه دلته څنګه راغلی دلته تعلیم دپاره راغلی د لیسه کې درس وکړ کومه لیسه کې پښتونستان لیسه څوم سیم کې لسم سیم کې ها دوستانو دغه ورور هم د کونړ نه راغلی دی د لیسه کې دی په لسم سیم کې دی له تا نه به یو ذهني پوښتنه وکړم ډېره اسانه پوښتنه صحیح ده هغه څه شی دی چې د شیشې نه وځي خو شیشه نه ماتېږي ته مه ووایه که نه یار ده ته پرېږده بله به درنه وکړم صحیح ده هغه کومه میوه ده چې آدم علیه السلام په دې دنیا کې د اول ځل لپاره وخوړه غنم غنم خو یې خوړلی خورما ذهن ته دې نه راځي نه ته یې ووایه راشه کومه میوه ده کومه میوه ده چې آدم علیه السلام په اول ځل وخوړه غنم نه غنم نه غنم دی که نه غنم دی اول یې خوړلی دی جنت کې خوړلی غنم خو میوه نه ده هو که نه جنت کې خوړلی هم خو میوه یاد نوم دې څه دی کاکا نوم شیر افضل کاکا جانه د کوم ځای د کوم ځای د ننګرهار اوسېدونکی ننګرهار کې د کوم ولسوالۍ کامې ولسوالۍ کامې ولسوالۍ کاروبار څه شی کاروبار هغه شهید ملنګ جان کې ملازم یم ملازم یې څنګه دي شاګردان درسونو ته راځي شاګردان درسونو ته راځي او ښه دي ګزاره کوي څنګه وضعیت ښه دی اوس وضعیت یې ښه دی خو د استادانو کم بوت دی استادانو کم استادان ولې نه راځي نه کم دي کم لږ دي لږ دي نو ته به راته یو ټوکه شریکه کړي صحیح نه جالبه خاطره نه نه کوم هیڅ شی هم نه دغه سړک چې معلومیږي دا د کونړ او ننګرهار لویه لار ده او په دې طرف باندې ډېرې لویې ولسوالۍ پرتې دي د ننګرهار کامې ولسوالۍ همدارنګه د خیبې ولسوالۍ او داسې چې پسې ښکته ځې بیا د کونړ نورګل ولسوالۍ څوکۍ ولسوالۍ داسې نورې ډېرې لویې پرتې سیمې راځي مختلفې سیمې راځي دلته یو څو ورونه ولاړ دي دوی خواته به ورشو خو دوی سره به خبرې کړو سلام علیکم کاکا جان اجازه شته کاکا جان نوم دې راته ووایي لیاقت غږ به دې لږ جګ واورو صحیح ده غږ همدغه غږ دی کاروبار څه شی کې کاروبار ټیکسي کوم ټیکسي کوم ځای ته ټیکسي کې کونړ جلال آباد لین باندې نو د کونړ سورلۍ له دې ځایه وړئ دې ځای نه وړو دلته نو څنګه کاروبار څنګه دی کاروبار هېڅ مزه نشته وروره پرون راغلي 12 بجو پورې ولاړ یو بیرته تللي دغه اوس 11 بجې دي مې هم یو نفر نه دی ورته ولیدل چې کیمره واړه هغه د ټولې موټرې ولاړې دي نو دا اډه مخکې ننګرهار ښار کې نه و اوس څنګه هلته ماډه ده بیا ترانسپورټ ریاست په خاطر د دې چې خلکو ته تکلیف پیدا کېږي نه دلته کامې ګوشتې دا ولسوالۍ پرتې دي دلته تنګې دي خلک هلته رسېدګي نه شي دې ځای خلک ځي هغه به دلته دې خاطر یې دلته یو څانګه مقرر کړله زموږ خپرونه خو تفریح خپرونه ده راځه له تا نه به د ډرایورۍ یو جالبه خاطره واورو جالبه خاطرې خو ډرایورۍ ټول ژوند جالبه یو دانه جالبه خاطره دا کیمره یو دوه دقیقې ورته وه چې موږ به ښه سوچ وکړو چې کومه یوه ډېره جالبه ده باندې یو ذهني پوښتنه وکړم صحیح ده او ستا به دې مسلک کې بیا وکړه له دې ځایه روان شي کونړ ته ځي د دې طرفه 90 دقیقې لار ده مګر دا هغه سیټه چې راځي یوه نیمه ګنټه لار ده علت یې څه شی دی خو دواړه رامساوي شولو که نه دواړه چې جمع کړي ښه یعنې د هغې خوا نه یو نیم ساعته دې خوا صحیح شوله دې خوا 90 دقیقې په دې شوله چې موږ دې ځای نه ځو هغې خوا نه یو نیم ساعت په دې چې هلته ښار ته ځو نه چې بېرته هم دې ځای یو شي ته ځي که نه یو شي ته ځي ستړی مه شې مشره ښه خیم څنګه چل دی خیم نوم دې څه دی ابي
ابي ډېر ته ستړی مې شو ځان دې ښه شکر الحمدلله لږ مو پرېږده در به کړو دا مرکه خلاصه کړو بیا به در صحیح ده چل دی وروره سید دې ښه دی نوم محترم دی راتلی فضل منان ته څنګه راغلی ښار ته زه خو د اډې منشي یم د کومې اډې دغه اډې منشي همدا موټرې چې پکې ورتېږي همدا موټرې چې پکې ودرېږي اډه کې څه نور هم شی شته دی که نه همدغه صرف دغه موټرې دي دغه موټر اصلي د کوم ځای اوسېدونکی زه د کونړ یم کونړ کې بیا د مرورې ولسوالۍ اوسېدونکی د مرورې والله د مرورې خو واقع چې ډېر پښتانه درانه خلک دي موږ مرورې ته ډېر تللي او یو پوښتنه وکړم چې دلته دا څویم کس دی زما مخې ته راځي چې کونړی دی د دې ځای خپل باشنده کس څه مخامخ نه شي د دې ځای داسې خلک ده چې دا هغه ځای نه په جمهوریت کې مسافر شوي وو چې د مشکلاتو له خاطره څوک وظیفو کې و دغو کې د هغه له خاطره دلته مسافر شوي وو دلته بیا کورونه اخیستي وو دغه یې کړي وو ځمکې اخیستي هم دلته پراته دي اوس دې ساحه کې کامه کې هم ډېر زیات پاتې دي دا ساحه چې کومه ده زیات ټول کونړي دي اکثره اوس دغلته تانګې دی مخکې د تانګې کې صرف دغلته خلک اوسېږي هغه هم لغماني دي دغه ځای باشنده دي پخواني دلته ټول بیا عام کونړ ده ټول هم دغه کونړي راغلي ټول کونړي پراته دي زیات کونړي دي نو کاروبار به ښه روان انشاءالله کاروبار خو دی بس روان ده زه شکر به وباسم په دې حالاتو باندې بالکل ډېر ښه اصلي اوسېدونکی خو د کونړ دلته اوسېږي که هلته اوسېږي نه ما هلته کونړ کې اوسېږم دلته مسافر یې بیا دلته مسافر یم څونه وخت پس ځي یاره داسې 2 هفتې بعد 3 هفتې بعد ځو کور ته والله دا مسافري ډېره سخته ده دې نږدې غریبي ده نو مشکلات دي نو کوم پیغام لري مهرباني الله خوشحاله کړي ډېره مننه سلامت اوسئ قدرمنو دوستانو دغه ورور خبرې تاسې واورېدې چې د کونړ راغلی یم دلته د یوې اډې منشي یم او اوسېږم هم په کونړ مرورې ولسوالۍ کې دلته بیا نو تاسې دغه ورور خبرې واورېدې چې ډېر زیات کونړي دي د کونړ نه ډېر زیات خلک راغلي دي دا چې معلومیږي دا د کامې ولسوالۍ د بازار چوک دی او ډېری موټروانان ولاړ دي ننګرهار ښار ته او کونړ ته نورو ولسوالیو ته ټیکسي کوي دلته یو مشر دی دې مشر سره به وغږېږو السلام علیکم مشر اجازه شته نوم محترم دی راته ویې مشره مبارک شاه مبارک شاه کاکا دا راته ویې چې کاروبار دی څنګه دی کاروبار مې شکر دی ښه دی بد نه دی دا ریړه ستا ده چپس دی لګولي نو چپسو کاروبار به اوس ښی ښوونځي ته ماشومان پرتله باندې کمزوری دی نو دا ډېر وخت ښوونځي رخصت اوس خو ښوونځي شروع شو ماشومان به راځي که نه هو راځي کاروبار ښه شوی نه دی نو لږ معمولي ښه والی د مخکې په شان پرتله ښه نه دی مخکې په شان نه دی نو الله دې وکړي چې کاروبار ښه شي ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسئ قدرمنو دوستانو دغه مشر خبرې واورېدې ته ستړی مه شې وروره څنګه صحت دې ښه دی نوم محترم دې راته وي بشیرالله بشیرالله د کوم ځای اوسېدونکی کونړ اوسېدونکی ته هم د کونړ یې کونړ کې د کوم ځای ګوټاپور کې د کوم کلي دیوز ښه دلته څنګه راغلی ما دلته وخت نه هم دلته پراته دي کور هم دلته دی او کاروبار څه شی دی موټرواني او کوم لاین چلوي کونړ ته ځې راځي نو کور هم دلته دی کور هلته خپل کور نشته نه هلته هم خپل کور شته دی خو لکه وخت نه هم دلته اوسېږو هلته مو وخت نه تېرېږي دلته هم په کوم ځای کې کور دی دغه ځای کې نږدې دی بازار دې ولسوالۍ کې کور دی ډېره مننه ستړی مه شې ډېره مننه قدرمنو دوستان دغه ورور خبرې هم تاسې واورېدې دا هم د کونړ دی نور ځو ډېری خلک نور هم شته دی هغې سره هم خبرې کوو دلته یو ورور دی د ګنو شربت خرڅوي د دې سره به وغږېږو سلام علیکم قاري صاحب محترم اجازه شته څال دی قاري صاحب ښه دی اول به د پیرودونکو سره خبرې وکړم چې دوی نه راستا د شربت پوښتنه وکړم چې څنګه دی صحیح ده سلام علیکم وعلیکم السلام څال دی ښه دی نوم محترم دی راته بشیر د کوم ځای خیوې کاروبار هم څه دی تنور کار کوو ننوایتوب ښه ډوډۍ پخوي نو څنګه دی کاروبار ښه دی شکر دی الحمدلله اوس څنګه شربت ته شربت ذایقه قاري صاحب د شربت ذایقه څنګه ښه ده الحمدلله د کوم ځای نه پسې راغلې دا مخامخ چوک کې تنور هم دی ښه دغه چوک کې هم تنور دی ښه ډېره مننه سلامت اوسې ورور ته ستړی مه شي څال دی خیرت دی جوړې نوم محترم دی راته نوم الهام الدین دی د ښوی ولسوالۍ او مصروفیت مو والله فی الخال وزګاري بس د ملګري خواته راچکر شوی یم که دا ملګری دی
ډېر ښه. نو په الحال وزګار په کور ناست؟ په کور ناست. کاروبار نشته؟ نه ولا کاروبار نشته دی. زده کړې مو تر کوم ځایه کوي؟ زده کړه مې 12مه پورې کړې دي، نور مې نه دي کړي. نور دې نه دي کړي؟ نه نور مې نه دي کړي. نو 12 نه مخکې فارغ شوی یا اوس؟ داسې د 9 کې فارغ شوي. 9 کې؟ نو پورته کوم پلان نه لرئ؟ پلان لرو خو لږ شان د مجبورۍ په اساس باندې پاتې شوي. پاتې شوي. ښه زمونږ خپرونه تفریحي ده وروره. راځه له تا نه به یا جالبه خاطره واورو یا به یو ټوکه واورو یا یو شعر راته ووایه. څنګه دې خوښه ده؟ جالبه خاطره به دا ووایي. نه جالبه خاطره تا ته یاد ده؟ نه ما ته یاد نه ده، به درته وایي. دې ووایه ځه یا راته ټوکه ووایه. راز ټوکه به څه ووایو نو ټوکه به راته نه راځي. ټوکه نه شعر راته ووایه. شعر نه راځي راته، شعر مې داسې شوقیان نه یو عادي او اسانه پوښتنه مطلب ذهني پوښتنه. هغه کوم حلال کار دی چې الله تعالی پې خفه کېږي؟ څنګه؟ هغه کوم حلال کار دی چې الله تعالی پې خفه کېږي؟ چې الله تعالی پې خفه کېږي. حلال کار دی چې الله تعالی ذهن ته نه راځي. ډېره اسانه پوښتنه ده. لږ نقل لا کړي. حلال کار دی والله تعالی په خبر الله تعالی پرېږده وکېنه لږ نقل لا کړي. نو نقل خو دغه نقل دی چې ګوره حلال کار دی، ډېر حلال کار دی. په تا باندې جبریم دی چې باید ویې کې وي که نه؟ ځینې شرایط داسې راځي چې باید ویې کې او الله تعالی پې خفه کېږي هم. داسې نه خفه کېږي چې ته دې ګناهګار شي، خو بس هسې خفه کېږي پې هغه چې مطلب دا ذهن ته مې رانه. ښه زه یې درته ووایم ولې نه؟ دا طلاق دی لکه دوه انسانان چې جدا کېږي الله تعالی پې خفه کېږي. صحیح شو؟ ډېره مننه، سلامت اوسې. ښه نو دا قاري صاحب هم رانه ورک کړو. قاري صاحب راشه که نه چېرته لاړې؟ قدرمنو دوستانو دغه قاري صاحب د غنو شربت پلوري. د قاري صاحب سره خبرې کوو. قاري صاحب محترم ستړی مه شي. شکر دی. سال دی صحت دې ښه دی؟ کاروبار څنګه روان دی؟ شکر دی الله پاک. فی الحال خو ډېر ځوانان راتاو شوي او شربت څکي، فکر کوم کاروبار ښه روان. ښه شکر دی، ښه ټیټ دی. ښه دی. او د کوم ځای اوسېدونکی؟ د کونړ. ته هم د کونړ یې؟ کور دې دلته دی کونړ کې؟ دلته لاندې بیله کې. بیله کې دی؟ کډن راغلی مطلب؟ هو کډن پاکستان راغلی، دلته یو. کونړ ته نه یې تللی؟ نه نه. کونړ کې د کوم ځای؟ کوټاپور ولسوالۍ. کوټاپور ولسوالۍ کې د کوم ځای؟ خورو کلي. خورو کلي. نو کله ځي راځي که نه مکمل دې پرېښی دی؟ ځو راځو. ښه چکر ته ځي که نه همداسې کوم کار پیدا شي؟ نه نه چکر ته ځو. چکر ته ځي. کونړ څنګه ځای دی؟ ښه ځای دی که نه؟ نو بیا دې ولې پرېښی دی؟ خو بس دلته راغلي نو موږ هلته تللي. کاروبار دلته ښه روان دی؟ هو شکر. نو ځم په کاروبار کې د خدای برکت واچوه. ډېره مننه، سلامت اوسې. ډېره مننه، سلامت اوسې. قدرمنو دوستانو دغه خبرې مو تاسې واورېدې، وایي چې په د کونړ یم او دلته راغلی یم شربت خرڅومه. د وریجو والا به څوک یې وروره؟ وریجو والا خو نه معلومېږي. واخله مړه دا 10 روپۍ تاله درکړم. بیا به راپسې نه راځي. صحیح ده؟ دا والا صحیح شو؟ قدرمنو دوستانو دلته یو وریجو والا دی چې دې سره غواړو خبرې وکړو. وریجو والا نشته؟ دغه دی وریجو والا راغی دوستانو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی وروره؟ خیر صحت ښه دی؟ نوم محترم دی راته؟ نوم مې ظریف دی. ظریف. ظریفه نو دا کار دی همدلته پرېښی تا هلته ناست دی ولې؟ ما یو فلم به وګورو. فلمونه هم ګورې؟ کاروبار نشته څه وګورې. فلم دې وکتو؟ د چا فلم دې وکتو؟ شاهرخ خان فلم. شاهرخ خان. فلمي هیروګانو کې د کوم هیرو ډېر خوښېږي؟ سلمان خان مې خوښېږي او امیر خان. امیر خان. او اوس فی الحال فلم د شاهرخ خان ګورې؟ شاهرخ خان څه وګورې اوس. په اردو پوهېږي؟ ویلی هم شي؟ ولې نه شي. نو موږ ته راځه یو جالبه خاطره په اردو ژبه ووایه. صحیح ده؟ نو بل تپوس وکړه زه به هغه وکړم اوس کومه خاطره. خپل ځان په اردو کې معرفي کړه. हमारा नाम जो है ना ज़रीफ है, हम कुनाल का रहने वाला है. د کونړ کونړ کې کوم ځای؟ دانګام ولسوالۍ. دانګام ولسوالۍ. دانګام کې کوم ځای؟ دلې ګورېږه. ښه ښه. نو دلته فامیلي راغلی که نه کور د کونړ کې؟ دلته فامیلي ما. فامیلي څومره وخت کېږي دلته؟ 11 کاله مې کېږي. 11 کاله. کونړ ته ځې راځې که نه پرېښی دی؟ کله لاړ شو کله لاړو نشو. کوم ضرور کار پیدا شي ځې کو چکر هم وې؟ نه چکر د نه ځو کاروبار پوره شوی. وریجې څنګه دي؟ وریجې خرڅېږي یا نه؟ مخکې ښې خرڅېدې اوس
مزه نشته مزه نشته نو چې تل ته فلمونو ته ناست دی وریجې به دلته څنګه خرڅ شي کو فلمونه هم ګوري او ګدام نه خو نه کېږي اوس زه راغلم ته نه وې زه مجبور شم چې لاړ شم بل څوک خو تا ته غږ نه کوي که نه اوسانه لاړم ما چې ځینې چې راایساره وي نو څه خبرې هلته اوسونه وکړه نو موږ خو دومره سختې خبرې نه کوو ساده خبرې کوو موږ هم د غره خلک یو اورېدونه موږ راځه له تا نه به یو ټوکه واورو څه ټوکه تا ته وکړه واورو مړ تا ته خو به خامخا دلته ډېر خلک راځي تا سره به ټوکې کوي ګپ شپ به لګوي ګراک به دې راځي خامخا یوه ټوکه به درته یاد وي که نه ما ته څه دي معلومه ما ته څه ووایم اورې روژې په باره کې به ته وکړم یوه ورځ زما داسې کار وشي د دې ځای روان وم او که سلام کسان ناست وو ما زه سلام واچوم پوه سلام په ځای ما استغفر الله لاس به اوچت کړه اورې د سلام په ځای ما بیا ما هم ځان سره خندل هغه هم خندل اورې څه ویل چې استغفر لا السلام علیکم خدای دې وکړه ما استغفر الله روژه سخته وه که څنګه بس ته شوم اورې د روژه کې څه وخت خو ماسپښین موږ مازدیګر ټیم و د مازدیګر کې سړی لږ ډېر خرابېږي داسې ومه چې ته شوم بېخه ده او بیا خو دلته ننګرهار کې ګرمي هم ډېره سخته ګرمي وه دغه رامنې جالبه خاطره ده واقعي چې ډېره خطري جالبه خاطره ده ډېره مننه سلامت دوستانو دغه ورور خبرې تاسې واورېدې دغه هم د کونړ دی وریجې پلوري راشه وروره ته راشه دوستانو راځئ راشئ کاکا راځئ ستړی مشي کاکا جان السلام علیکم څنګه جوړ یې څنګه چل دی کاکا ښه یې د ښه دی خیر د الله رحمت نوم محترم دی راته ووایه کاکا نوم یې رضا خان دی رضا خان کاکا د کوم ځای زه د کونړ یم ته هم د کونړ یې او د کونړ یم به دلته اوسېږو د غریبۍ نه ناست یو مې د دې ځای سړی ونه لیدو ټول کونړي دي بس موږ غریب خلک یو دلته راوتي یو که نه دې پمپ کې ولاړ یو ګاډي باره که ګاډي راته میلاو شي صحیح ده چې میلاو نه شي بس کور ته ځو تش ځونو کاروبار څنګه دی کاروبار یاره زمونږ خو په دې ځای نشته بس کله اویا روپۍ وکړو کله ونه کړو او زمونږ په دې هم کارونه نشته دلته کوم ځای کې اوسېږي دلته لاندې دې نومرو کې د سیند په دې طرف او په کونړ کې د کوم ځای کونړ کې د مرور ولسوالۍ یم او دلته په پردي کور کې د کریاب کور کې اوسېږم زه خدای دې وکړي کاکا کاروبار کې د خدای برکت واچوه او الله مو دا بنده ورځ د ټولو افغانانو روانه امین که ډېره مننه سلامت اوسئ قدرمنو دوستان دغه کاکا جان وایي چې د کونړ راغلی یم دلته مزدور کار یم مزدوري کوم کاروبارونه په دې ورځو کې ډېر زیات خراب دي نو داسې ځو د نورو دوستانو سره هم خبرې کوم دلته یو ځوان ورور ولاړ دی دې سره به وغږېږو السلام علیکم وروره اجازه شته څه حال دی صحت دې ښه دی نوم محترم دی راته ووایه وحید الله یم ورور وحید الله د کوم ځای د همدې بېسو دی ورور جانه دی بېسو دی اوسېدونکی د کامې خو اوسېږو دلته ورور جانه ښه اوسېږئ دلته اوسېږو دلته بېسو دی کاروبار دی څه شی دی کاروبار مې دغه د ګلانو کاروبار دی ورور نو ستا دا پلورنځی به اوسې نږدې نه وینو هو نږدې نه صحیح ده راځئ نو کاروبار څنګه دی ښه دی الحمدلله اوس خو ښه دی له خیره دی وخته پورې نو ستاسو خو یاره صرف د ودونو سبب هم کار نو چې څوک ودونه کوي کاروبار به هم ښیي هو کاروبار بس ودونه چې بس ښه دي نه بعد خو بس کارونه هم خرابېږي بس نو ودونه څوک کوي یا نه ودونه هو لګیا دي پکې د پروسه کال نه هم ښه دي له خیره ښه هو پروسه کال اوس ودونه ښه کېږي ودونه نامخدا ښه دي ښه ډېر روان دي نو تا خو څه یوازې د ګلانو نه بغیر نور هم کاروبار روان کړی نور پکې څه شی کوي هغه دي د موبایلو سامانونه دي پکې د ګوشکیانې دي او دا شی نه لاسپیکرې دي او ګلانو کارونه دي دا ټول پکې هر څه پکې کاروبار ښه روان دی شکر د الحمدلله نو ستا خواله خو به د ودونو والا هم ډېر راځي او حتما به ډېر راځي ځکه چې ډېر ښایسته سانټر ځای کې دوکان هم ورته جوړ کړی که نه نو راځه له تا نه به یو جالبه خاطره واورو جالبه خاطرې مونږ نه دي کړي لا تر اوسه پورې جالبه خاطره د اوسه پورې مخې ته نه ده راغلي نه به یې راغلي تر اوسه خو راغلي به ډېرې خو بس په یاد دې دي هو ټوکه به راته ووایي په ټوکه خو نه خو جالبه خاطره به درته زه جالبه خاطره پروسه کال روژه کې ناستو مونږ ورونه مې ناستو دیره کې ناستو بس څوک تېرېدو سلام یې واچو اب ورور مې ورته هغه وکړو لاس مې ورته جیکه ته وایي لاس مې ورته جیکه وایي یعنې دومره ناراضه شوي و سره بل څه ویل چې لاس ورته جیکه هو لاس مې ورته جیکه وایي دومره ناراضه شوي و چې وایي لاس مې ورته جیکه وایي چې سلام علیکم ورته وایي ښه روژه خو بیا راله که نه څنګه روژې ته امادګي لرې یا نه روژې ته اوس خو ډېره امادګي نه لرو له خیره روژه څنګه وي روژه نه خدا بس مونږ خو ښه کارونه پکې زمونږ نه خو
همداسې خپل مونځ او دس او سبق پکې وایو. ننګرهار کې ډېره زیاته ګرمي هم ده که نه، نو روژه به یو څه سخته وي. روژه خو دا ځل خو نیت کړی له خیره ځو پکتیا ته پکې. هو دا ټوله روژه هملته تېرې، ټوله روژه له خیره فامیلي ځي که یوازې ته ځي؟ بس فامیلي ځو وروره. چکر وار روژه کې دکانونه بند دي، نور ورونه هم قصابان دي، هغه چې دي هملته دکانونو کې موږ چې بس بیا خپله ځو چکر. نور ورونه د قصابان دي، ته پکې څنګه داسې بدل دغه یو د مخه بس موږ دې کار او قصب ته راووښتو پکې ته وروره. نور قصابان دي، قصابي کوي، موږ هم قصابي کوو. ګلان خرڅوي؟ زه پکې ګلان خرڅوم. یو زه یو ما خاط دکان بل ورور سره دی، هغه هم ګلانو کار کوي، نور چې دي ټول قصابان. او زده کړې مې تر کوم ځای؟ زده کړې مې تر 12م صنف کړې د روژه نه وه. ډېره مننه، سلامت څه خدمت یې ډېره مننه، سلامت اوسې. ها دوستان، دغه ورور د ګلانو پلورنځی لري، وایي چې ښه دی د تېر کال په پرتله اوس ودونه هم ډېر کېږي او کاروبار هم یو څه ښه ډېر روان دی. راځه وروره راشه. السلام علیکم. سلام ورور. څه حال دی؟ ښه یې؟ خیر دی، ته ښه؟ نوم دې راته ووایه. نوم مې یوسف دی. یوسف. یوسف د کوم ځای اوسېدونکی؟ د کونړ اوسېدونکی یم. کونړ کې د کوم ځای؟ مرورې ولسوالي. ته هم د کونړ د مرورې؟ نو څنګه کاروبار څه شی کوي؟ کاروبارونه خو بیخي نشته دی، بس په ټاپه ولاړ دی او چوک ولاړ وي، هېڅ شی هم نشته دی. بس کله بیا وکړه، اتې وکړه، سل وکړه، وم نه کوو. بس مزدوري کوې؟ مزدوري کوو، تېږې بارو ګاډي. نو اوس کاروبار ښه نه دی؟ کاروبار بیخي بس صفر په صفر نه ولاړ دی. او دلته فامیلي راغلی که نه کونړ کې؟ فامیلي دلته پراته وو، بس کرۍ کورونو کې پراته. څومره وخت کېږي دلته؟ ډېره کېږي، 8 کاله هم کېږي چې پراته وو. 8 کاله. نو کاروبارونه دې خدای ښه کړي. ډېره مننه، سلامت اوسې. ډېره مننه. دوستانو، دغه ورور خبرې مې تاسې واورېدې، وایي چې دلته مزدوري کوم او کاروبار مې تر دې دمه ښه روان دی. هغه ځای کې یو بل پلورنځی دی، دلته ورځو، دغه کاکا جان سره به خبرې وکړو. السلام علیکم کاکا جان، اجازه ده؟ وعلیکم سلام. ستړی مه شي، صحت دې ښه دی؟ په خیر یې؟ قلاري ده؟ نوم محترم دې راته ووایه. نوم سردار خان ملکزی. سردار خان ملکزی. ملکزی صاحب، دا راته ووایه چې کاروبار دې څنګه روان دی؟ بس په الحال خو زمونږ شکر الحمدلله کاروبار ښه روان ده. زما له چارواکو نه او دغه د امارت د مجاهدینو نه دا خواهش ده چې وړه بورۍ په 100 روپۍ خرڅېدل، په 2050 خرڅېده، نن په 480 روپۍ مارکیټ ده، په 430 مارکیټ ده. دلته ما ته خلک غریب راځي، قسم وایي دا ګیرې مې سپینه سوه، دا د خلکو 50 روپۍ وړه. نن یو زنانه راغلې ده، 100 روپۍ وړه راکړه، 50 روپۍ وړه راکړه. د غوړۍ بوشکې انداسې قیمت د عوام وس نه رسېږي، عوام غریب ده. باید د ما د حکومت نه خواهش ده چې دوی ته روزګار، کاروبار یو څه ناڅه ورته پیدا کړي. روزي رسان الله ده، خو لیکن موږ او تاسو ته الله تعالی سوچ راکړی، دماغ راکړی. ته یقین وکړه چې د غریبانو لپاره دومره ځورېږم، هغه بورۍ ته مخامخ دا ونیسئ، کمره دې بورۍ ته مخامخ کړه. زه دلته د 50 روپۍ وړه خلکو ته ورکوم، د 100 روپۍ وړه ورکوم. ته کولا وړه هم خرڅوي؟ کولا وړه هم خرڅوم. ما دلته خلک راځي، غریب دي، بېوسه دي، عاجزه دي، مسکین دي، پوه شي. دلته راشي، د یقین وکړه زړه کوي، ښه ځوانان دي او راشي د 50 روپۍ وړه راکړه. دغلته دغه وړه موږ خرڅوو په 340 روپۍ موږ تولیږي، 350 330 هماسې خرڅوو چې هغه مطابق چې موږ ته همغه بورۍ مطابق 100 روپۍ بورۍ کې پاتې کېږي، په همغه مطابق موږ مسلمانانو ته وړه ورکوو دي عوام ته. هغه هم دې لپاره چې 50 روپۍ وړه 100 روپۍ وړه. ښه خبره ده، دا خو ډېر یو لوی خدمت دی، ځکه چې ما په اول ځل داسې وکتل چې په افغانستان کې کولا وړه. یو خواهش د حکومت نه ده، د حکومت نه یو خواهش ده چې ریټونه په دې روزه کې کنټرول کړي. بالکل ریټونه کنټرول کړي، دغه زما خواهش ده. دلته ښاروالي نه راځي، ریټونه نه کنټرول؟ وروره ریټونه په افغانستان کې اوسه پورې هېچ چا نه دي کنټرول کړي. زموږ تجارتي ملک ته ریټونه نه کنټرولېږي، پوه شئ. 1 روپۍ ډالر جګ سوی جګ سوی، نن سبا ډالر په ځای ولاړ دي، او د وړو قیمتونه، د غوړیو قیمتونه، د وریجو قیمتونه، هر شی په خپل ځای باندې ولاړ دي. باید 83 روپۍ ډالر ده، 83 روپۍ باید وړه موږ په 1800 1900 روپۍ خرڅ کړي، باید بوشکه موږ په 1100 روپۍ خرڅه کړې. اوس موږ بوشکه دلته په 1400 روپۍ بازار ده، شلکم 1400 بازار دلته په 1400 خرڅېږي. د وړو بورۍ نن په 430 بازار دلته خرڅېږي. تاسو د پروشان نه پوښتنه کوئ، د حکومت د چارواکو نه زما خواهش ده، باید په دې ټولو دوکاندارانو باندې، د پروشانو باندې، په دې ټولو باندې باید کنټرول باید روټونه وکړي. قدرمنو دوستانو، ملکزي صاحب خبرې تاسې واورېدې. دا وایي چې په اسلامي امارات مې غږ دا دی چې دلته په افغانستان کې او بالخصوصا په کامې ولسوالۍ کې ډېر بېوزله خلک اوسېږي، غریبانان دي تر دې چې را رسېدلي چې یوه تر وړه نه شي اخیستی ځان ته، نو زه مجبور شم کولا وړه خرڅوم، په 50 او 100 روپو پې خرڅوم. غوښتنه مې دا ده چې دغه
دکاندارانو باندې یا په پلورونکو هټیوالو باندې ښاروالي وګرځي او دغه نرخونه کنټرول کړي. یو خواهش بل لرم، دغه د بېنګا علاقه ده، د تنګي علاقه ده، دغه لاندې کومې علاقې چې دلته ما سره دومره غریبانان پراته دي، دونه عاجزه خلک پراته دي چې اوسه پورې نه موسسه دې ته راغلې، نه حکومت راغلی، نه یې چا پوښتنه کړې ده. تاسو یقین په خدای وکړئ چې دلته تیږې بارې بېچارهګان 1 روپۍ نه لري. دغلته هر یو کتابچې نه موږ نه 15,000 10,000 روپۍ خرڅاري دي. په دې تنګي کې تنګي توقچې د لغمانۍ پاس کړی ده، مشران بې اتفاقه دي سره پوه شئ، او یو حکومت یو موسسه دا څونه کومکونه وشول تنګي علاقه کې کومک نه ده شوی وروره. یو زنه لاړ شي تنګیوال نه د کونډو یتیمانو د خلکو پوښتنه وکړي، تنګي دې سر نه پوښتنه وکړي بېنګا نه تر هغه پوستې پورې دې خلکو ورقه هېچا نه ده اړولې، نه یې څوک عرض اخلي وروره. د خدای دې وکړي چې په افغانستان کې حقدار ته د موسسو خلکو نه د ما خواهش ده چې باید د تنګي علاقه دغه بېنګا علاقه دا خلکو د غریبو پوښتنه وکړي، او که هر څوک راځي دلته زه ورته مصاحبه کوم، هر سړی رای فی صاحب الله عند رسول الله خدا به سره نوم به ورکوم ورته، او هلته د کور ګوري بیا د هغو خلکو سره کومک کوي، مستحقو خلکو سره. ستا په شان مشران دې لا ډېر شي، ډېره زیاته ډېره مننه. سلامت اوسئ. قدرمنو دوستانو، د ملکزي صاحب خبرې تاسې واورېدې، ډېر زیات ګیلهمن دی او واقعیت چې ګیله یې ځای هم نیسي، حق هم دی. داسې ځو نورو دوستانو سره خبرې کوو. دوستانو تاسې ګورئ چې مختلف پلورنځي دي او قسم قسم پلورنځي دي، پلورونکي دي. دا هم د کامې ولسوالۍ بازار په نامه یادېږي او هم د بېسودو ولسوالۍ بازار په نامه یادېږي، ځکه چې دغه اخوا چې معلومیږي دا سړک چې دی دا ایسته پورې وتی دی، دغه ځای کې بیا د سیند نه د کونړ لوی سیند راغلی دی، د کونړ لوی سیند نه اخوا بیا کامې ولسوالي ده، نو په دغه خاطر زیات شمېر خلک ورته د کامې ولسوالي وایي، او بعضې خلک ورته د بېسودو ولسوالي وایي، خو بیا د بېسودو ولسوالي هغه طرف ته ده او بازار هم ځان ته دی. انشاءالله تعالی موږ ځو په بېسودو ولسوالۍ بازار کې هم مرکه کوو او د خلکو سره خبرې اترې کوو. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته ما اظهار ارمان وړاندې کړه، تر بیا چې زه د خپل ګران کیمرامین اکرام الله بیدارزي سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې به مو پاک څښتن تعالی سپارم. اللهم ملګری، خدای پامان.